السلام علیکم جمال ترکه ولې پروت یې؟ محبوب جان ستړی یم، واقف کړی ده په غره کې پروت یم. تقریبا 6,000 ګامه ما اخیستي دي، نو په دا وجه مې څنګه اچولی. نن یوه خبره راته وکړه، د علم او عالم څه شی ده؟ علم او عالم په دې باره کې څه خبر راته وکړه؟ و په دې باره کې که نن یو خبر راته وکړه. محبوب جان، علم او عالم، د عالم ذمهواري ده چې هغه علم بیان کړي. نو علم څه شی دی؟ که په پښتني ټولنه کې په یوه ټولنه کې یوه خور و لور په خپله خوښه واده کوي، د خپل ژوند ملګری په خپله خوښه انتخابوي، خپله نکاح په خپله خوښه کوي، نو بیا خو څه ده، په دې ټولنه کې علم هم شته، عالم هم شته. او په دغه لاره کې د دې خور و لور ورور هم ملګری وي، پلار یې هم ملګری وي، ملا یې هم ملګری وي، سپین ږیری یې هم ملګری وي، د قوم مشران دا ټول ملګري وي په دغه خوښه کې د دې خور و لور طرفداره وي. نو بیا خو علم هم شته، عالم هم شته. که چیرې یو پلار ډېر ښه نوم ده، پلار د مینې او د محبت نوم ده. که چیرې پلار و خپلې لور ته په خپل وراثت کې برخه ورکوي، بیا خو علم هم شته، عالم هم شته. که چیرې ورور دې ته تیار دی د پلار په وراثت کې خپلې خور ته برخه ورکوي، بیا خو علم هم شته، عالم هم شته. که چیرې ښځه او میړه سره خوشحاله دي، په خوشحالي کې ژوند کوي، نو بیا خو علم هم شته، عالم هم شته. که چیرې خواښ یې ونګور لکه مور و لور دی ژوند کوي، بیا خو علم هم شته، عالم هم شته. ولې علم رسېدلی ده، خواښې و خپلې ونګور ته د لور په سترګه ګوري، او ونګور و خپلې خواښې ته د مور په سترګه ګوري، نو بیا خو علم هم شته، عالم شته. که چیرې عدالت وي، درېیمان په انصاف فیصله کوي، قاضیان په انصاف فیصله کوي، او که چیرې دغه فیصلې په انصاف کېږي، مشران انصاف کوي، سپین ږیري انصاف کوي، نو په ټولنه کې امن وي، محبت وي، ورورګلوي وي، عدالت وي، هر چا ته خپل حق رسېږي. د یوه کونډې یتیم غریب غږ اورېدل کېږي. په یوه ټولنه کې، په یوه کلي کې د الله د کور پر څنګ باندې 2-3 کوره د غریبانو هم جوړېږي، د مسکین هم جوړېږي، د یتیم هم جوړېږي. بیا خو په ټولنه کې علم هم شته، عالم هم شته، پوه هم شته، هر څه شته. علم دې ته وایي چې ته به انصاف رسوې، ته به د دوو انسانانو په مابین کې مینه محبت راولې، ته به ښځه او میړه سره خواږه کوې، د ښځې او د میړه تعلق به مضبوطه کوې، ته به په ټولنه کې د خور لور حق معلوموې، ته به ځوانانو ته خپل هغه حق انساني او شرعي حق ورکوې. د یو خور لور د یو ځوان اولین حق څه ده، هغه په خپله خوښه واده کول دي. که چیرې په ټولنه کې هر ځوان هره پیغله په خپله خوښه واده کوي، دلته علم هم شته او دلته عالم هم شته. دغه لار قرآن راښولې ده، دا قرآن نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته راښولې ده. په دې ټولنه کې بیا سپین ږیری څه ده، هغه واقعي سپین ږیری ده. په دې ټولنه کې د منبر سړی چې ده، هغه بیا واقعي د منبر سړی ده، چې دا ټول حقوق پوره وي، په ټولنه کې امن وي، محبت وي، حقوق العباد خلک پوره کوي، او حقوق الله ته راځي سجدې لګوي. هره سجده څه ده، هره سجده د فخر وړ ده، هره سجده د فخر وړ ده. باید موږ په هره سجده باندې فخر وکړو، د دې ټولنې په عالم فخر وکړو، د دې ټولنې په منبر فخر وکړو، د دې ټولنې په سپین ږیري فخر وکړو، په مشر فخر وکړو، په عدالت او په قاضي فخر وکړو. که چیرې خور لور د بل په خوښه ودېږي، د ولور په نامه ودېږي، په 50 لکه روپۍ خرڅېږي، په 3 بنو ورکول کېږي، په 4 بنو ورکول کېږي، د یو انسان خپل حق تر پښو لاندې کېږي، د ده غوښتنې تر پښو لاندې کېږي، د ځوانانو خولې په زور جبر ورتړل کېږي، نو بیا دلته نه علم شته، نه پوهه شته، دلته عالم هم نشته. چې پلار خپله لور نه مني، د خپلې لور حق نه مني، نو بیا علم او عالم چیرې ده؟ که چیرې ورور د خپلې لور له حقه منکر وي، له وراثت یې منکر وي، نو بیا دلته نه علم شته، نه عالم شته. طالبانو چیرې روان یاست؟ سبق وایاست؟ چی وایاست؟ قرآن مجید وایي. ته څه وایې؟ د قرآن مجید د قاعده وایي. د قاعده وایي. راځه، اوس دغه ماشومان چې دي دا په علم پسې روان دي، او دوی وایي چې یو قاعده وایي او بل قرآن شریف وایي. یعنې قرآن شریف د انسانیت کتاب دی، د الله آخري کتاب دی، دا د هدایت کتاب دی، دغسې دا ضابطه حیات دی. په دې کې د ټول انسانیت حقوق بیان شوي دي، یو د مسلمان نه، د ټول انسانیت د مخلوق حقوق بیان شوي دي. که چیرې ښځه او میړه سره خوابدي وي، د هغو په مابین کې تعلق مضبوط نه وي، د ښځې او د میړه تعلق خراب وي، د خواښې د ونګور تعلق خراب وي، خسر او د ونګور تعلق خراب وي، د ورونو مابین کې مینه محبت نه وي، همسایګان یو بل پوښتنه نه کوي، عدالت یې کمزوری وي، درېیمان پیسې اخلي، د خلکو فیصلې کوي، عدالت یې کمزوری وي، حقوق الله پر ځای کوي، حقوق العباد نه پر ځای کوي، د خور، د لور، د همسایه او د غریب، د مسکین د دې له حقه منکر وي. که چیرې په یوه ټولنه کې، په یوه کلي کې
یو دیوال تر مابین وي، یو ارپتي کرپتي او یو سړی د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه وږی بېدېږي. که چیرې یو مریض ته د علاج سہولیات میسر نه وي، یعنې د ده علاج نه کېږي، دی له ناجوړۍ مري، نو په دې ټولنه کې نه علم شته او نه عالم شته. قدرمنو، علم چې ده او عالم چې ده دا په دې ثابتېږي چې تاسو په ټولنه کې جنګونه، بدۍ او بدبختۍ شته که نشته. که چیرې په یو ټولنه کې بدۍ او بدبختۍ وي، په ټولنه کې جنګ او فساد وي، نو بیا په دې ټولنه کې نه علم شته او نه عالم شته. تاسو وینئ پښتون وطن څه دی، دا مسلسل د قبایلي دښمنیو مرکز دی، خانداني دښمنیانې، د دوه قومونو تر مابین بدبختۍ دي، جنګونه دي، فساد دی. تاسو وینئ نن پښتني ټولنه چې ده، هر سړی په توپک ځان ساتي، هر سړی په وسله ځان ساتي، په اصله یې ځان ساتي، په علم یې نه سوی ساتلی، په خبرو یې نه سوی ساتلی، په اخلاق یې نه سوی ساتلی، په انسانیت یې نه سوی ساتلی، په مسلمانۍ یې نه سوی ساتلی. یعنې هغه مشران چې ټولنه به جوړوي، ټولنه به په پښو دروي، هغه لوامه په دې ټولنه کې په بلډ پروف ګاډۍ کې ضد مرمۍ، ضد بم چې کوم موټران دي په هغو کې سفر کوي. یعنې دغه ټولنه که دا رقم تباه او برباد وي، نو په داسې ټولنه کې نه عالم شته او نه علم شته.